طالبانو تازه په کابل کې څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG+ چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG+ چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. کابل ته د اګست تر 15مې د طالبانو تر ننوتلو وروسته ډیری هغه پخواني شاعرونه او انځورونه چې د ښار په دیوالونو لیکل شوي وو او جوړ شوي وو ړنګ شوي دي او پر ځای یې نوي شاعرونو لیکل شوي دي. د پلازمینې ترڅنګ په یو شمېر ولایتونو کې هم دا کار شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا کار داسې مهال کې کوي چې هم خلک او هم واکمن حکومت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. یو شمېر مدني فعالان او فرهنګیان وایي د طالبانو حکومت باید خپلو لومړیتوبونو ته پام وکړي. د دوی په خبره تر ټولو اړین مورد د خلکو اقتصادي ستونزې حلول دي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.